السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست او د صحت په جملو کې به نغښتي یاست. ګرانو دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه مرګله شوی یم. دوستانو، موږ په دې ویډیو کې تاسو سره د جنسي لارښود په نامه یعنې داسې ویډیو جوړوو، تاسو ته ښایسته ښایسته معلومات درکوو، په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټه نښان هم ووایئ، تر څو زموږ ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. یوازې هغه ښځه چې انزال ته نه رسیږي، نو په دې تاسو ته یو طریقه درښیم چې خپله ښځه مو داسې رقم ته انزال ته ورسوئ. یوازې 40 سلنه نارینه خپله میرمن انزال ته رسوي او وروسته خپله انزالېږي. بقي پاتې 80 سلنه له میرمنې مخکې انزالېږي. ډېرې کمې ښځې د کوروالي په مهال خلاصېږي او ځینې داسې هم شته چې یوازې د خلاصېدو تمثیل کوي، خو په عمل کې نه وي انزال شوي. نارینه له یو ځل انزال وروسته بېرته ژر د کوروالي او انزال لپاره نشي آماده کېدلی، خو ښځینه کولی شي د سر په سر څو ځلې لپاره انزال ته ورسیږي، یعنې آماده شي. دوستانو، دغه وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلی وي. تر بلې ویډیو بیا هم د خدای په امان.